السلام علیکم او ستړي مشه زه وکیل خان یم او دا خو سپین خان دی تاسو یې پیژنئ زه روان یم چېرته چې د تلمه خو ما وی چې سپین خان به مونږ بوځي مونږ به صرف ناست یو ګاډي کې نو تاسو نن دا ټکنالوژي ښیم چې سپین خان به مونږ روان کړي دې ځای نه او مونږ به پکې صرف پته ور واچو چې کوم ځای ته مونږ روان یو بس نه به سټیرنګ نیسو او بس صرف په ناست به یو ګپ شپ به لګو یو ملګری را سره دی دی به راله ریکارډینګ کوي ټول هر ساعته خیم چې دا ګاډی په خپله به ځي په خپله یو ځل درته بیا وایم په خپله به ځي که نه نو راځه چې دا ټکنالوژي وښیم راځئ ته خو مونږ کېناستو له خیره سره دا ګاډی دی زمونږ او اوس دته مونږ ووایو دې ګاډي ته ته کمانډ ورکړه ملګريه چې مونږ چېرته روان یو Take me to Lindsay Chevrolet. ها کوم ځای ته چې مونږ روان یو د هغه ځای پته راووته وینئ وکیل خان یې پکې لیکلی دی او دا وخت کې کریش دا ویډیو تاسو لیټ ګورئ او 8 میله لار د 15 منټه سفر دی خو خیر مونږ به پکې منځ کې ویډیو پاس کوو نو اوس به دې ته ایډرس هم ورکړو ځای چې ګو اوس آټو پایلټ کې ګاډی لړو او اوس به دا ګاډی دې ځای نه په خپل حساب سره ځي ځکه تاسو ته خپلې خپې وښیم زه به دا ځل کې زه لاندې کتې نه شم زما خپې بالکل دې خوا پرتې دي سټیرنګ مې دې خوا سټیرنګ دا دی په خپله تاویږي ګوره دا سټاپ ساین راغی سټاپ ساین ته وینئ دا ګاډی په دې ځای ودرېږي وینئ په ځای ودرېده په ځای به ودرېږي یو خوا بل خوا وګوري چې څه شته خو نه اوس ورو ور روان شو او سټیرنګ ته وګوره سټیرنګ باندې زما لا شته نشته که نه دی په خپله روان دی زه ترمنځه پورې ریکارډینګ کوم او کیدای شي چې کوم نه زما د دې لاره نه خوښه په کومه لار چې دی ما بوزي نو زه ور لاره بدله کړم لږ ساعت له بیا ډسنګیج کوم دا آټو پایلټ چې کوم دی آټو پایلټ چې کوم دی ګوره دا څه شی دی په دنیا کې چې څومره د جازونو حادثې شوي دي یا جازونه را پرېوتي دي نو هغې کې ویل کېږي ډېر په کم حالاتو کې چې کله تا جاز په آټو پایلټ کې اچولي نو هغه را پرېوتی دی جاز چې کله انسان چلوو نو هغه ټایم کې را پرې یا خو پکې تیل ختم شوي دي یا پکې چې کوم دی نو جاز دغه شوی دی اوس غوږ کې دی به اشاره په خپله لګوي غوږ کې دی ښه دې ته غوږ کې دی ځکه چې مونږ به دې خوا تاویږو ښي اړه ته وینې اشاره په خپله ولګېده اشاره ولګېده او دې به اوس دې ځای کې را تاویږي خو تماشې کوئ وینې په اشاره یې ولګوله او د سټیرنګ ته مو ګورئ دا کرښې ځان ته جوړه کړې ده او سپیډ لیمټ چې کوم دی وختي 15 میله د یوې ګنټې په رفتار سره او اوس 15 میله د یوې ګنټې په رفتار سره شو نو دی اوس روان دی سیده ځان ته اشارې هم لګولي خلک هم پکې ته ښیي چې سایډ ته تېرېږي ګاډي هم درته ښیي ټول نو ګوره دا ټکنالوژي ده او دنیا ډېره لرې تللې ده او که وکتې شي مونږ تاسو وروسته یو ځکه په امریکا کې یا په مخ پړوان دې تللي هیوادونو کې ایجوکیشن از فور د سیک اف ایجوکیشن دی مطلب تعلیم چې کم دی نو زه د لار بدلوم دي خو ما لاره بدله کړه ګوره دا اوس مخامخ تاسو ته اشاره بنده ده دې تاسو ته دغه اشاره هم ښیي دغه ده دې تاسو ته چې کم دی نو مونږ دا ځای کې دا زمونږ ګاډی دی دا زمونږ سپین خان دی او دا اوس دغه ګاډی ګوره دغه یو مخکې شو دغه یو چې تاسو وګورئ دغه یو شو او آټو پایلټ ما ډسنګیج کړی دی ځکه مې ډسنګیج کو چې زه دې په ما په بله لار بوځي او زه په هغه لار نه تلل غواړم ما ته بله لنډه لار معلومه ده نو زه په هغه لار تلل غواړم او دا تاسو ګورئ تاسو چې وینئ که نه ټوله دا ګاډي تاسو اخوا هم ګورئ او دې کې هم ګورئ وینئ ګاډي ته ښکاري ټوله را روان دي که نه نو ایمیډو پرومیډو سومیډو ټرنا که نه دا هغه کیسه ده او کله چې اشاره سره شي او دې وخت کې ګوره سره ده دې وخت کې اشاره تاسو ته به سره ښکاري او کله چې شنه شي دې کې به هم دا شنه شي چې اشاره شنه شي نو زه بیا روانېږم بیا آټو پایلټ کې دا ګاډی ور اچوم او دې بیا چې کوم دی ځکه چې دې ما په ښي اړخ ته تاول غواړي وینئ که تاسو ورته وګورئ دې وي داسې تاو شه خو زه په دغه لار نه تلل غواړم زه په دې لنډه لار تلل غواړم نو وینئ اشاره شنه شوه او هلته مې اشاره شنه شوه اوس زه ګاډی آټو پایلټ کې اچوم آټو پایلټ کې خو ما ور واچو ګاډی اوس ورته غوږ کېږدئ تاسو که نه آټو پایلټ کې مې ور واچو دی اوس لاین بدلي په خپله ګوره ما سټیرنګ پرېښی دی اشاره یې ولګوله او د سپیډ لیمټ چې کوم دی نو 15 میله د یوې ګنټې په رفتار سره دی او 15 میله د یوې ګنټې په رفتار به دې ځي له خیره سره او دې به تاسو ته ښیم او که دې کې په لاره کې سټاپ ساین راغی چې ودرېږه نو دې به په هغې ودرېږي مو که دې کې چې ته اشاره دغه شوه څه ته اشاره بنده راله دې به هغې اشارې ته مو ودرېږي پته پکې مونږ ورکړې ده مونږ ته وایي چې تاسو به 20 منټه راپاسه شپږو بجو له هغه خپل ډیسټینیشن ته رسئ اوس دې وخت کې چې کم دی نو 2 کم شپږ بجې دي مونږ ته د 21 منټو لار ده او شپږ میله لار ده دې وخت کې په دې کې بیټري چې کم ده چارج چې کم دی نو 15% دی مثال لکه د موبلین دی موبلین مطلب دا موبایل یادومه که نه دې وخت کې چې کم دی نو 1.2 مایل کې دې ورته وایي چې ته به بیا ته وشي دې خوا پوټامیک سنټر ته به ته وشي نو زه 1.2 مایل کې به اوس راخوا ګورو پوټامیک سنټر سره خو دې وخت کې مونږ روان یو تاسو ته ګیر چاپېره خلک هم پرې سړک ته هم ګورئ اخوا هم ګورئ او ما لاسونه پرېښي دي او په اکسلیټر مې خپه نه دی ایښی په اکسلیټر مې خپه نه دی ایښی او تاسو ورته وګورئ دې خوا زه به دا موبایل د خپل ملګري نه واخلم زما را خپې مو وینئ تاسو دې خوا پرتې دي ماتې راله نه کړي چې تاسو سره مې ونه جنګوي که نه ما پاپې تاسو ته ښکاري که نه نو پاپې به تاسو لیدلي اوس به ورته وګورئ 15 میله د یوې ګنټې په رفتار سره مونږ روان یو په خپله روان دی سټیرنګ ما پرېښی دی کله چې سپیډ لیمټ سیوا کېږي نو دې به سپیډ لیمټ سیوا کړي خو تاسو ته اوس دې ځای کې یو بل شی ښیم دې کې به اوس یو سټاپ ساین راځي زه په دې لاره ډېر ځم راځم ځکه دا لاره ما ته داسې په یاده ده که نه نو زما ډېر کارونه وي دې خوا
دا خبره نو مخامخ سټاپ ساين را روان دی غوکیره هغه سټاپ ساين به تاسو ته په دې میپ کې مخکاره شي او هغه ځکه غوکیره سټاپ ساين اول دا ویني دا راخکاره شي دا ویني سټاپ ساين دا سور د سره کړخوینه تاسو سټاپ ساين مطلب دا چې دې ځله تر ورسې ته خامخا ودرېږي ګوري ګاډي په ځای ودرېدو مانه بریک والے دی نو اکسیلیټر والے دی هیڅ شی مې نه دی کړی او دې اوس په خپل چې روان شو نو تیز شو ویني په دې کرخه روان دی په دې بلو کرخه نو دا تاسو ځکه ما ته سفر ډیر وګد د کم خواجه روانې مزه چې ما ته سړیم پته مله کم سړی چې روانې ما تاسو یو بل ګاډي بخېما او اوس به کوشش دا کوم چې تاسو دا ټیکنالوژي د تاسو روخېما دا ګاډي چې کم دی دا ټسلا ماډل 3 دی او په دې کې چې کم دی نو ماډل 3 نه پس چې کم دی نو ماډل اس هم شته ماډل واي هم شته بل سټاپ ساين روان دی وګوته کېږي کنه وګوته کېږي مطلب دا چې ګوره وته کنه وګونو غوته ځل ما خبره ته وګ کېږي او نور ته تاسو ګورئ ویني سټاپ ساين دا دی او دې کې ګور دا موټر خو ولار دی هم د تخې اخو هم د تخې ټول د تخې ګاډو ته خو ګور تاسو دا ګاډي مخېدل تکي کم چې اخو اخکاری او دلته هم تخې خو که زما ما ته دې کې ګوره چې کم نه سنسر نشته دا ټول کیمرې دي ا کیمرې ګوري ا کیمرې هر څه سنس کې ګوري کنه نو دا کیمرې چې لګیدل را بار کنه دا ګوري که زما سترګې له بنديږي دا ګاډي په خپل ماته ټی ټی او دا आवाजونه شروع کی او دې په سایت ته چې سایت ته بودريږي دې مطلب دا چې دا ګاډي ډرایور وته ودی شوی دی نو دې دام خیال کړئ سیفټي فرست کنه موږ په حیات آباد کې کرکټ کو حیات آباد کې څه وخت کې پاتې کېدم غلطه به موږ یو ملګری نه هغه جبالین کو به سیفټي کنه نه ماته سیفټي را یاد شو نو لږ ځاله به موږ پاسو مخ څه کې بسام ما ځان سره وبم نه دی راغستی او شکر چې روزه نه را کنه نو دا خبر روزي پوره چې روزه کله دی وړي پرورې کړه داسې موري دی ځل لا دې خیر کی سټاپ ساين بیا را روان دی دلته سټاپ ساين چې کم نه نو په دې باندې ته ونه درې سټاپ ساين مطلب دا دی دا سره نه خچ راشي ته چې سټاپ دا چوک کې لګیدلی اکثر په چوکونو کې دا سټاپ ساين لګیدلی ودرېږي کم ګاډي چې مخ کې راشي اول هغه ګور دا کسان داري ولار دي کنه دا زنانه ولار دي هر کله کلیواله وټولې کنه از کلیواله ما ځګانې وي دغه ته کې اوس ګاډي وي دوه نخې دي سټاپ ساين دی خو هم دا او دی خو هم دا ودرې د ګاډي اوس به ګاډي په خپل روان شي دې مطلب دا قانون دی بایلا په امریکا کې چرته چې دا سره نه جوړ شي وي نو دا به تاسو چې وي ودرېګا نو بس ودرېږي به کنه بیا به ودرېږي اوس وکړه د اشاره ته نقشه جوړه شوی دی په دې کرخ روان دی او د ارسه ګوري د سایت ډیوایډر دی په مینس کې هغه د تخي هغه ګاډي مخې ته تاو شو اوس دا ګوره د جی ام سی ګاډي را روان دی دا شانتي دی د داري خېته ته هغه اشاره لګولې ده چې هغه ګاډي راوړې د مخه دی په ډایرکټ بریک وي دا چې بریک وي لکه څنګه چې سړی چې کم دی نو په خپل بریک وي کنه دی په خپل بریک وي نه ما اکسیلیټر نیولې دی نه مې بریک نیولې دی کنه خپل مې دی خوایې غره په خپل چې کم دی نو سپیډ لیمټ چې تیزی ها که زه غواړم د سپیډ لیمټ نه تیز لړ شم نو بیا دا بٹن دغه کېږي دا به داسې کما اوس 15 میله دی چې دا بٹن زه وامه اوس وای شو اتې شو دې ځنه به زه ګاډي ته زولم شم کنه اوس دی وکه 15 میله یوې غنټه پر رفتار سره روان دی او دی به سرور و تیزم شیل تکي 15 میله یوې غنټه پر رفتار سره زه لږ تیز زما نو دا اشاره لورسو دغه چې اشاره روانه ده بلکې پټامیک سنټر کې دی به مونږه ورته وی اخوا کنه نو سور میله کې 2.2 میله کې نو پرزول تکي او زه خپل مرګ ته خیر زبل خو مخکې وکړه ګاډي ولار دی ښه غځي کې ګاډي ولار دی په خپل ودرېږي مانه سټیرینګ نیولې دی نه بریک نیولې دی هغه ګاډي ته وګوره به کار دی چې ما په 2 کیمرو باندې ریکارډ کړی وي کنه او دا وګوره په خپل دا ګاډي ودرېدو دی په ما خوځه کې اشاره سره ده ما بریک نه دی والی ګاډي چې کم نه هغه ګاډي ودرې دی نه دا ګاډي ولار دی اشاره بند ده نو دې ته وګور دی مودرېدو ته کېږي کنه په مزه ما په بریک پای خېدا نه په اکسیلیټر پای خېدا او دا ته وګوره مخې ته اشاره ده هغه اشاره بند ده او اوس دې ته کې دا ګاډي مخ کې ده دې نه مخ کې چې کم ګاډي بیا غده هغه خو دوه ګاډي نور ولار دی نه تاسو ښکاري دوه ګاډي کنه دا دوه چې ولار دی دې ګسړخته او بیا پس دا یو ګاډي دې نه مخ کې یو ګاډي خو هغه دې ګاډي پنا کړه نو کیمرې نه ویني دا بل ګاډي ما سره خوا کې راغی دا ودرېږي دا ته دا یو خې دغه دی دغه ولار دی دې سره مخ کې شو ویني او کاکا چې کوم نو کاکا زوی پکې ناشته کاکا دې کاکا زوی دې خو نیوي نو لاس منټه ریکارډینګ خو مې وکړو او کوم ځای پورځ روان نوم دغه طریقه ده او دغه حساب دی او الله دې چې ویډیو تاسو خوښ شي وي او خوندونه هم درکې او ټیکنالوژي ده ته په امریکا کې ګاډي ضرورت ته خلکو سره غټ ګاډي دی او هر سړی ګاډي غستې شي که زه نه غواړم زه جازو ما غستې شم څنګه غستې شم په کیستونو باندې دی ارسو کنه او یو شی چې کم نه چې تاسو بوي چې لس کال کې به پیسې خلاصې سل کال کې به پیسې خلاصې نو جاز بمځان لا واخلې نو په دې خبرو کې مرزه کنه چې ګاډي داسې او ګاډي هغه سي او ګاډي چې کم نه هر سړی غستې شي دلته په امریکا کې چې څنګه ګاډي غواړي هغه ستې شي خدا ټیکنالوژي ده تاسو ته خودل غواړم چې موږ سمره روستو یو پښتانه سمره روستو یو او موږ به کله د دنیا سره پسغل کې برابرېږو کله چې موږ په خپل بچو باندې او په خپل ماشومان باندې او په خپل کشرانو باندې او
خصوصا په خپل لوریانو په خپل خويندو باندې تعلیم وکړو چې پای باندې تعلیم وکړو نو زمونږ دا او تعلیم د تعلیم لپاره وکړو د زده کړې لپاره وکړو نه چې هغه تعلیم به مونږ نه وکړو کوکه راغی اشاره کوله شو غاډي لړل تاسو ته ګوره لاین خطا خالی شو او اوس به مونږ اشاره چې کولو شي کنه زه داسې شاته کېږم غوږ کېږي تاسو ته به مونږ غاډي مخکاري ما سټیرنګ هم پرې خري غوړې سټیرنګ باندې ما لاس نه دی بیا به زه کیمره د خپل ملګری روان غاډي کې چې کم دی موبایل نشم نیولې دا به خپل ملګری لور کوم ګوره اشاره کولو شو چې دا غاډي روان شي ویني دې مور پسې ور روان شو او کرخم جوړه شو ها نو اوس دې روان شو ګوره غاډي پسې روان دي دې بل 1 ساعت پس 2 میله پس به دې په خپل لاین مونږ به دې خیر وخت تاویږو دې په خپل چې کم دینه لاین بدلی خو دې سره ګیر چاپیره غاډي مر روان دي لاین به دې داسې نه بدلی چې په 10 چې کم دینه غاډي بر روان دي غلو مخه تراتو شي د انسان نه زیات اکورټ دی د انسان د ذهن نه زیات چې کم دی نو دا غاډي چې کم دی دی زیات پرامنا او زیات سیف دی کم زیات چې روانې مګوره مونږه 3.1 میله لار را پاتې راته نو یو 1.8 میله خو مونږ سیده زو وکړو دا غاډي بریک وي دی مخې ته غاډي ته وکړه لګ به لګ رستو کو کنه داسې به کو تاسو په داخکاری ګوره دا غاډي بریک وو کنه هغه دی نو دې مور پسې شاته ودرې دا ویني ما نه بریک نیولې ده نه مې سټیرنګ نیولې ده کنه زمونږه کیمرې ته وګوره تاسو وخپل دی پسې ودرې دغه ځای کې او بیا چې کله دا روان شي نور خبرې بیا وکړو ځکه چې ویډیو وګديږي او تاسو په ساړو بیږي دا ټول غاډي تاسو تخکاری پکې دا دغه حساب دی نو دا ساينس دی دا ټیکنالوژي ده دا تعلیم دی دا پوهه ده دا بیداری ده دا وخیده دي او دا د دنیا سره زغل دی او دا غاډي چا جوړ کړی دی ایلان ماسک جوړ کړی دی ایلان ماسک څوک دی د دنیا مالدار ترين سړی دی چې سپوږمۍ ته شټلې خيږي حالات شټلې خيږي او لګیا دی چې کم دینو داسې روباټ جوړی کړی دي چې په $1,000 باندې کېږي ته کور تراوله کور کې بیا چې کم دینو ته خانسامه یا ډرایور نه ساتي ډرایور ته خو ضرورت الډ نشته غاډي د لداسه جوړ کړی دی بیا باغ شیزونه نه ساتي نو تعلیم ډیر زیات ضروری دی او زما د ویډیوګانو مقصد دی که زه په دې ویډیوګانو پیسې هم ګټم واقعي زه په پیسې ګټم خو دوره نه دي څومره چې زه لګوم زه تقریبا د دې نه 200-300 روپۍ د میاشتې چې کوم راځي 200-250 کله میاش پس او کله 3 میاشتې پس چې په یوټیوب باندې ماته پیسې ملاويږي نو هغه پیسې چې ملو شي نو هغه پیسې هم زه په کلی وطن کې ویل نه دی پکار خدای پاک دې په خپل دربار کې قبول او منزوري کړي خو زه په تعلیم باندې لګوم په خیبر پختونخوا کې په بلوچستان کې او د پولی پورې غاړې په افغانستان کې دا زه په تعلیم باندې لګوم د هلکانو جنکو دی وخت کې هم د تاسو د ویډیوګانو چې دا تاسو ګوره نو په دې باندې د تاسو هم ثواب کیږي یو تاسو معلومات ترلاسه کیږي ویډیو مو کتله تاسو ثواب هم پکې کیږي ځکه چې تاسو په پیسو باندې 12 کسان دی وخت سبق وي تعلیم کوي پای کې داسې کسان شته څوک چې ماسترز کوي په دې کې داسې کونډه شته چې دغه درې بچی چې هغه خپل بچو تعلیم نشي برداشت کولی په دې کې داسې کسان شته چې په کې ام فیل کوي په دې کې داسې کسان شته چې هغه په کې ماسترز کوي بیچلر پکې کوي او څوک په اتم کې دي څوک په وم کې دي او داسې ماشومه پکې شته چې هغه په سلورم جماعت کې ده نو دا سبقونه تاسو ده وکړي هغه اشاره خوا کولو شو غاډي روان شو نه تاسو تخکاری ویني دا لیفت سایډ ته ایرو اشاره کولو شو اوس دا وکړي ویډیو بل غوږدی خو فکر کوم چې تاسو به خوښ شي او تاسو به خوندونه درکې او دا تاسو داسې ویډیوګانې جوړوم مقصد دا دی بار زمانه خبرې هېریږي خبرې ډېرې او دا خبره چې کم دی اخر او سره یو چې تعلیم ډېر زیات ضروری دی ټیکنالوژي دا هر څه چې کم دی نو دلته په امریکا کې ماشوم ته دا خودلی کیږي چې روباټ به څنګه جوړي او دنیا کې جابونه نوکرۍ ختمېدو واله څنګه دي د ډرایورۍ نوکري واغسته دی غاډي په امریکا کې داسې غاډي راغلي دي چې هغه په سړک روان دي داسې ستا پړوان دي پر ځمکې نه اوچت شي وابلوزي په امریکا کې داسې غاډي راغلي دي چې په بجلی ګرځي دا د بجلی غاډه ده زه پاس کوم بیا ملګری له کیمرا ورکوم بلکې پاس نه دی روانه ده ملګری ته کیمرا ونیسه او زه به چې کم نه نو ځکه ما سټیرنګ پرېخې دی روان دی مخې ته سړک ته مو ګوره هر څه ته درخایم کنه او سپیډ لیمټ 45 شو دی په خپل 45 ته سپیډ لیمټ وخته او دی وخت دا مخکنی گاډي روان دی هغه 15 شپږ د شنو په شپږ د شمیله دی وی غنټه پر رفتار سره روان دی خو که سره بل گاډي روان دی دا ګوره تاسو بخکاری ما نه سټیرنګ نیولې دی نه مې چې کم دی نو سی وته اکسیلیټر لخ پاور کړی داسې بشه په براغونډه کما کنه او اوس وته بل یک گاډي ته بخې ته مو ته گاډي وخیا او 1.4 میله پس بچ کم دی نو دی رائټ سایډ ته تاویږي ته به هغه تماشا هم تاسو ویني او وخت به وته کېده او راشه کته دیږي اوس مخه ته بیا اشاره سره کیږي چې اشاره سره شي نو موږ به دا گاډي وکړې سپیډ را ورځيږي سپیډ را ورځي ویني ځکه چې گاډي او نه ما بریک والے نه اکسیلیټر والے مخه ته خیر تاسو کیمرا ونیسه اې ته پته چې ما خپل نه والي دا به دوه کیمرو باندې بل ویډیو کې هم تاسو ته جوړوم که خیر الله کړه خیری گاډي کې نه پیریان شته صرف پکې وکیل خان دی وکیل خان سره یو ماشوم ملګری ناشته او هغه تاسو لپاره ریکارډینګ کوي ویني گاډي راتاویږي داري مخامخ چې کوم گاډي تاویږي تاسو اشاره سره ده چې سره شي سره نشي بیا به دا گاډي ودا او دی ودی ورپسې ور روان شي ویني او فاصله هم ساتي د گاډو لکه ساده پکې د مو واخلم د خبرونه ښه اشاره خو چې کم نه کولو شو ویني دا گاډه دی فالو کوي او اوس ورپسې ور روان یو گاډي لاړو گاډي راغې دا ټیکنالوژي دا شنه کنه زما لاسونه د ایستا روان دي او گاډي په خپل روان دي
دا وته وګوره نه مې سټیرنګ نیولې ده او نه مې پایه نیولې ده او نه مې چې کوم دی شي نیولې ده سترګې مې سره بره کړې دي ګاډي ماته ګوري ګاډي کې داسې روباټ ناشته هغه کې کیمرا لګېدلې هغه کیمرا ماته ګوري چې زه وده نشم زما هغه کې سنسر لګېدل هغه کیمرا کې هغه کیمرا سنس کوي هرڅه هغه ګوري او اوس ورته وکړه 0.9 مایل کې بده چې کم نه بیا لاین بدلی نه هم تاسو وینئ او په خپل کدی ته مخه ته چې کم نه کدی تیز رواني مخه ته ګاډي رواني دا بل لاین کولوي دی په خپل قطار هم بدل کی قطار بدل کی لاین بدل کی راوړي دغه مخ کې شي اوورټیک چې تاسو وایي اوورټیک کنه هغه مو کې وکړي اشاره بنده و ګاډي سلو شو اوس اشاره کولو شو مونږ چې ورسېدو نو زمونږ روان شو وکړه او دا واقعي اوس دغه کنستراکشن روان دی کنستراکشن مطلب دا دی چې کار روان دی په سړک باندې دا غي باوجود به دی په کار ځای کې په خپل باندې زی مانه اکسلیټر لخ پاوړه د څه چې ګیس وي ګیس ودی کېشتي نه د بجلی چې ولا ورکم کرنٹ ولا ورکم نه مې چې کم نه په بریک پای خېدا نه مې سټیرنګ نیولې ده خو صرف تاسو سره خبرې کومه لګېم او تاسو دا درخایمه مونږ ته چې کم نه 2.4 میل لار پاتې ده او په نیم میل کې بده خېړه تر راتاویږي به تاسو ته سټیرنګ به مانی نیولې یو په خپل سټیرنګ راتو کې به خپل ملګری ته چې بیا سټیرنګ ته دروخی اوس دې کې واقعي دا کنستراکشن روان دی کنه دا واقعي دی لاین چې لاین ته وګوره لار په خپل دقیقه زما لاسونه داري تاسو په کیمرا کې ښکاری ا دې پر کنستراکشن په ځای کې روان دي تنګ لار ده په خپل روان دي الیز ځوانه اشاره ولا ګوره لاین بدلی قطار بدلی ویني اشاره ولا ګوره تاسو اشاره کې ګوره غوړي ګوره شاته ګاډي روان دي کنه دې بوس قطار بدلی خو اخوا ګاډي ده بدل ته خېچ تاسو نږدې ګاډي روان دي ګوره قطار بدل کو اوس به یو قطار بل بدلی 2.2 مایل کې یو قطار بدل کو او چې کله قطار بدلی لاین بدلی نو دلته کیمرا ولګي ما تم ښکاری او چې ګاډي ډیر رانږدې هغه سور شي سنسر پکې داسې لګیدلی مخکې دا ټرک ولاړ دی او دا خبره چې کاکا راته ګوري ماسي وته وکیل خان لګیا دی ګاډي کې کیمرا لګولې دا ویډیو جوړي کنه او کاکا ماشاءالله جمعه ته روان دي ما خام منځله ته خلا ټایم شته خیر خو بیا هم دی چې تا خو جمعه ته رواني لګلري رواني کنه نو توکل لکه سات لو پازم کوزه کې دمه بواغلو پکې اشاره کولو شو ګوره دا موږ د ټرک پسې شاته رواني وی ټرک والا روانو او سایکل والے چیک پیټ کو نه خو دې نه کې الله دې نه کې چرېم داسې وږي 45 سپیډ لیمټ دی 45 میل دی غنټه پر تاسو اوس وکړې دی به اشاره لګي مونږ بتاویږو داسې کې میپ ته وګورئ داسې بتا گاډي په خپل راتاویږي زماره لاسونه هم تاسو تخکاری او دا وکړې ها لګون ته داسې کما شاته کما دا به تاسو تخکاری وکړه دی به اوس په خپل اشاره ولګو زماره لاسونه یو لاس کې ما موبایل نیولې وکړه لاین چینج کی بدلی لاین بدل کو کنه او وکړه په خپل راتاو شو ما سټیرنګ نیولې تاسو سټیرنګ کاری په خپل راتاو شو ویني ما نه سټیرنګ نیول یو لاس کې موبایل دی ما نیولې موبایل او بل لاس کې واقع دا راتاو شو دا ویني ایمډو پرومډو زومډو ډرا او دې بوز بیا قطار بدلی مونږ به 1.8 میله پس بیا تاویږو بل خو او کوم ځای چې مونږ روان دي د ملګری اوس موبایل ورکوم چې ونی سم موبایل شنه نه ثانک یو سو مچ یار تا ډېر مننه کوم دا ډېر خپل ریکارډینګ دی وکړو او دې ملګری ته مې دعا کوي ماشاءالله مو ته وای چې او دې کې وځه بل ریکارډینګ کوم که خېزه شاته نه کیمرې لا کومه ګیر چا پیرا دا گاډي په خپلم لګیا دی ریکارډینګ دا ټول لار ریکارډ کړه د بار نه ریکارډینګ کی بار نه دی کې تقریبا یو کیمرا یو سایډ ته لګیدل را بلې مخې ته لګیدل بلې دار لګیدل دا کیمرا نه دا ماته ګوري دی چې کیمرا لګي ماري ګوتې ته تاسو ګوري کنه نو او څه دا وکړي دی به اشاره د لوکل لار ده کنه هایوی باندې خو مونږ یو نو ځکه چې کم نو اشاره دی اشارو باندې بودريږي زه بیا دې ملګری ته چې اشاره سو پورې بند را پاس وېږي کولو شو او ګور دلته شاته مونږ پس یو گاډي ده خپل گاډي مونږ سره دی خو لګیا تیریږي او دا گاډي سنس کوي لګیا ده مونږ به یو نیم میل پس چې کم دی ونه یو اشاریه سلور میل پس ګسړه ته تاویږو ډرایور سایډ ته مونږ ډرایور دی خو ده کنه ډرایور ګسړه دی د پاکستان او افغانستان کې خو خېړه دی بل اشاره سره کیږي چې اشاره باندې ګور لاین بدلی گاډي اشاره ولا ګور چې دا لاین دا پکې راخاره شو د اسمن چې گاډي لاین بدی په خپل بدل کو لاین ویني یو لاین نه بل لاین تر راوړل دا تاسو هم خیم بل پیرا کې چې بیا راتاویږي مونږ په دې سکرین ته کیمرا ونیسو دی وخت مونږ بیا په اشاره باندې ولاړ او موبایل ما د ملګری نه واغسته او دا ته واقع کېدی چې فکر کوم چې شل منټه ریکارډینګ هم وکړل خیر سره نوین دا ټول گاډي تاسو دې ته مو ګورئ دا مخې تم گاډي ته ګورئ تاسو ته بخکاری ټول گاډي کنه داسې وته ګورئ تاسو ته ښکاری دی خو موږ سره ټرک ولاړ دی نو هغه ټرک پکې دا دی ویني تاسو ته ټرک ښي بیا ورپسې د هغې نه دوه مخکې دوه موټرې دي دوه ګاډي دي ټرک نه مخکې که نه نو یو دوه هغه دي زموږ نه مخې ته چې کوم ګاډي ولاړ دی نو دې نه پس یو بل یو ګاډي ولاړ دی هغه مخې ته یې خو نه ښکاري پناه دی او ماښام شنور په پرېوتو شو نو اوس پکې په نیویګیټر کې شپه شوه ویني وختي پکې رڼا وه که نه سپینو د شپې بیا داسې اوس اشاره سره تاسو ته به نور هم واضح ښکاري او زه به هم پکې ته ښکارم ما سره ملګری به هم پکې ته ښکاري په سکرین کې خو اوس به یې داسې کړو چې تاسو دا ووینئ موږ چې اسانه په سکرین کې تاسو مونږ وینئ که نه نو ما هغه ملګري ته ویم په دې باندې رس کا دا مونږ چینج کولی شو مینولي اټومیټیک ګوره هغه اشاره کولو شوه تاسو وینئ ګاډو ته وګورئ ګاډي روان دي دا ته ښیي خو مونږ سیده ځو او دغه ګاډي چې کوم دی نو ګس سړک ته تاویږي
نو اوس به ورته غوږ کېږدو چې بس موږ هم روان شو، بیا به تاسو نور ووینئ. کیمرې ته به وګورم او سټیرنګ ته وګورئ تاسو که نه. سټیرنګ ما پرېښی دی، خپې زما بالکل دغه شانتې پرتې دي، اکسلیټر هم پکې شته او دا په خپله هم چلولی شي او موږ به شاته هم ګاډی دی. اوس به زموږ اشاره چې کولو شي تاسو غوږ کې هغه اشارې تاسو وینئ سره ښکاري که نه، سره ده که نه، او زما لاس به هم پکې ته ښکاري. ما موبایل نیولی دی نو دې ته غوږ کې تاسو پکې مونږ هم وینئ، زموږ ریفلیکشن به هم وینئ او ما ته چې کوم ملګری ناست دی هم پکې وینئ. خو ماشاءالله وایې که نه، او ماشاءالله ځکه وایي چې دا ګاډی مې کنه شنه شوه اشاره، نو اشاره شنه شوه موږ هم ور روان شو. او زه به اوس ملګري ته به ووایم غوږ کې موبایل به داسې کوم، ما ګوره ما سټیرنګ پرېښی، زه سټیرنګ نه ته داسې ترخایم، ما لاس دا دی که نه. غوږ کې اوس بله اشاره بیا تشې اشارې دي که ایلیز خدای پاکه دا څه په لانجه وړېدلي یو که نه. نو اوس ورته غوږ کې دی خیر دی، ضرورت نشته، خو زه بره لږ ګورم ځکه زما سترګې بندې نه شي که نه. چې سترګې دې بند دي نو سترګې دې تورې تورې او ته به مونږ ته ګورې نو دا به ورته ګورې ځکه زما خپې ته وګورې خپله ما دا ده ګاډی روان دی که نه، او داسې ورته تماشه کوئ. نو بس خوندونه ترې اخلئ، مزې په ښار کې. ما تاسو پر ډېرې ویډیوګانې جوړې کړي دي، ډېرې به درله جوړوم هم او که خیر که الله کړې خیر وي. ما موبایل په خپله نیولی دی که نه، ګاډی په خپله روان دی. خیر د ملګري ما به نیولي که نه، زما ګوتې په تاسو ته ښکاري، ما په دواړو لاسو موبایل نیولی دی. اوس چې کوم دی نو دوی وایي چې 0.7 زه کیمره چې په خپله نیسم بیا زه صحیح ما ګاډی سلو شو په خپله ځکه چې زما سترګو نظر لاندې شو، مانیټر طرف ته شو که نه. نو ته غوږ کې ګاډی را سره خوا کې تېر شو او سټیرنګ مونږ پرېښی دی، خپې مې راغونډې دي او ګاډی په خپله روان دی. نیم میل پس به چې کوم دی دا ګاډی په خپله تاویږي او 15 میله د یوې غنټې په رفتار سره سپیډ دی او دې 15 میله د یوې غنټې په رفتار روان هم دی. هېڅ ضرورت پکې نشته چې ته ګاډي ونیسې، کیمره ونیسې، موبایل ونیسې، دغه ونیسې، سټیرنګ ونیسې. دی په خپله چې کوم دی سره پته مې ورله ورکړې ده او دی په خپله هغه سپیډ کې روان دی. که زه سپیډ تیزول غواړم څنګه مې چې روان دی ووایي نو هغه سپیډ تیزولی هم شم، خو دوه راته کوي چې ته کندې ته مې ورته ونه کړي ماشاءالله ورته وایه ځکه چې دا نوې ټکنالوژي ده. خیر زموږ دپاره نوې ده، په دې علاقه کې په نوره سټیټونو کې دا ډېره عام شوې ده، په خصوصا په کیلیفورنیا کې که نه. لکه چې دې ته بیا راشو او ته وګوره که نه هالووین والا ځای دی واو که نه. او مونږ چې راځو نو مونږ مخامخ هغه ډیلرشپ ته روان یو. او زه به تاسو ته ښیم ما یو بل ګاډی بیه کړی دی خو په نرخ کې ورسره نښتی یم. نو تور خان چې کوم دی نو تور خان خو نه تور خامار یادوم، خامار چې دی نو هغه به هغه له کیسه بدلو که نه. نو اوس به مونږ کم خوا تاویږو؟ نه مونږ تاویږو نه، بلکې زه دې ته ووایم بلکې ته وشورې که دې به تاویږي که نه به تاویږي 0.1 مایل کې. زه به ته وایم چې پکې سیده لاړ شه نه دی به سیده ځي 0.1 مایل لاره اجتماعي که دی به کیسه کوي مونږ سره. مونږ به هغه مخامخ ځو، هغه مخامخ شارلټ ډیلرشپ تاسو وینئ هغې ته ورځو. مونږ تاسو ته مونږ ته یاد شي مونږ ته لینډزي شارلټ ورکړو که نه وینئ دغه ایډرس کې، او 0.1 مایل کې چې کوم دی دا به مونږ هم رسي 15 یا بیټري د 1 منټ کې. خو که دا اشاره کولو شوه نو تقریبا را رسېدلي یو او تاسو ته ما دا ښودل چې ګاډي زه په خپله باندې راوستم که نه. څنګه یې راوستم؟ په خپله یې راوستم. زه ورته ناست وم او ما تاسو له ویډیو جوړولو نه یېرېدم هم ځکه چې توجه مې بل خوا شوه. او دا په هایوې باندې هم ځي دغه شانتې بغیر د دغه نه. او دې به تاسو زه بل شانتې ښیم، دې به دوو ګاډو پینس کې په خپله ودرومه. دې کې ډېرې خبرې دي په دې ګاډي کې. او زه فکر کوم چې په خیبر پښتونخوا کې هم دا ګاډی یو شته هلته کې پروت دی، په پېښور کې ما لیدلی چا سره شته ټسلا چې دی. په امریکا کې ډېر خلک به وایي چې دې قیمت څومره وي. په امریکا کې د دې ګاډي قیمت تقریبا څه چې دا فولي لوډډ ګاډی اخلي چې په خپله ډرایوینګ هم کوي هر څه نو تقریبا 80,000 روپو کې ډالرو کې دی. 80,000 روپۍ خو نشم ویلی ته ډالر یې بہت یاد کړم ډالر دي، خو بیا هم په قسطونو دی. که تاسو ته څوک وایي چې یاره ما ګاډی په 2 لکه واغسته په 3 لکه مې واغسته نو تپوس دا به کار دی چې په نغدو دی اغستی دی، په قسط دی اغستی دی، د بینک نه دی اغستی دی که نه. وینئ دا سټیرنګ په خپله تاوي راتاوي ورو مخکې کېږي، وینئ مخکې کېږي ځکه چې ګاډی مخکې شو، هغه مخکینی ګاډی مخکې شو نو دې او دغه اشاره کولو شو دا ګاډي روان دي داسې وینئ. یو ګاډی دوکه شو که نه که مونږ ته مې اشاره کولو، زموږ اشاره لا سره ده چې سره ده وینئ تاسو ته ښکاري چې څنګه اشاره کولو شي نو شنه شوه هغه کې راوته. ښه سټیرنګ مې پرېښی دی که نه روان شه سړی. ښه مونږ به سیده ځو، زمونږ ګاډی سیده لاړه. خو کېره خو دا یو لاین تاویږي اخوا دې په خپله دې لاین ته راغوه کېده دې ځای به تاویږي. ښه اوس سټیرنګ ته غوږ کېدی، سټیرنګ خو ما نه یې نیولی که زه تاسو صرف سټیرنګ ښیم مخې ته ګاډی را روان دی که نه. ګوره یې ودرېد هغه ګاډي ته په خپله ودرېده او اوس غوږ کېدی سټیرنګ په خپله راتاو شو، وینئ سټیرنګ په خپله راتاو شو. دلته کې به مونږ دارې تقریبا مونږ رالو او اوس به دغه کېدی بیا به داسې ورتاو شي، بیا به ورتاو شي داسې وینئ سټیرنګ ته ښکاري دا والی. او مونږ لینزي شاورلې ته خپل ګاډي په خپله باندې روز دا سپین خان کمالات دي. او سپین خان چې کوم دی ایلان مسک جوړ کړی دی او دا خبره چې ایلان مسک خلکو ته لګیا دی اساني. مونږ به داسې وکړو چې دې اوس غوږ کې دغه ځای کې به مونږ راولي بالکل د دې فرنټ دا دی نو مونږ فرنټ ته راولي، مخې ته هم راولي او دغه مخه ده او مونږ رالو
ما ته وسوي چې پلیز اټینټیو شاو اوس کنه اوس دلته کې کوته ودرېږي بس اوس به د ګاډي نه کنټرول زه واخلم او ګاډي ته وزوم چې ګاډي به زه وګرځوم او په اول به ګاډي چې ته پارک کو ګاډي به کوم ځای پارک کو ګاډي به داسې وکړو چې دغه ځای کې به ودرو ته به چې دغه ځای کې خدا هینډیکیپ ته موږ راوستو او دغه ډیلرشپ ته دې ته موږ مخې ته راوستو وینې شاورلیټ ته دې ته موږ راوستو لینزې شاورلیټ ګاډو ته موږ ډیلرشپ ته رالو نو ګاډي به ودرو نو شپږ شمیله منټه خو موږ ریکارډینګ وکړو دا دې موږ پکې رالو کاکا سره وګورم مسټینګ دی سره کنه او ما کې چاواز را پسې وکړو دا وته وګوره ګاډو ډیلرشپ ته دي کې ول مختلفو ګاډو کې ویډیوګانې جوړوم ما دې کې چې کوم منیجر صاحب دی زما ملګری دی او پښتون دی کنه نو ملګری مې هم دی دا وته وګوره دې ګاډي ته زه چې بل کوم ګاډي تاسو لاخلم هغه هم دا شی دی ویني دا خمار دی که الله کړي خیری دا سه ګاډي باخلو ویډیو پکې له جوړوم دا خو 2021 ماډل دی موږ 2025 باخلو که الله کړي خیر وي او ژوندو سوپربان چې وته وي دا سه باخلو سیده نو د دې سره وکیل خان د نخلي جا چې چرته هم یې بریالي اوسه خوشاله اوسه ژوندي اوسه ګړندي اوسه او د سپین خان کمالات مو قتل د لوی